ګوره په دنیا کې پر مظلوم باندې ډیر زیات شفقت کوه، د هغوی سره احسان کوه، ستا څومره توان او طاقت وي د هغوی مرسته کوه. د مظلوم سره احسان کول، د مظلوم سره مرسته کول، مظلوم ته پر خپل ځان باندې ترجیح ورکول، خپل عزت شاته کول، خپل ځان شاته کول، کم ځای کې چې ته برخه اخیستل غواړې خپل ځان شاته کول، مظلوم مخته کول، یا خپل پر ځان باندې مظلوم ته فوقیت ورکول، هغه مخته کول، هغه د دې شي برخمن ګرځول، دا په اسلام کې ډیر غټ عمل دی، دا ډیر زیات فضیلت لري. په دې باندې الله جل جلاله تر حد زیات خوشحاله کیږي او دا د الله د رضا یو عظیمه ذریعه ده. او که په دې وخت کې دا مظلوم تا ته یو دعا وکړي، سبحان الله. دنیا خو تیره ده، ظالمان خو څومره ظالمان سته د مځکې پر سر، کوشش د هر یو دا چې منګوله یو شي ته وغځوي. هغه کسان ډیر کم دي چې مظلوم په اړخ کې ورسره واخلي، هغه کسان ډیر کم دي چې یو دردناکه، یو مظلومه، یو د زماني مصیبت زده کس په خپل غیږ کې راپورته کړي، د مینې او محبت یو خطاب ورته وکړي او د هغه سره په ډیر ښه انداز باندې مرسته وکړي، دا د انسان دپاره د دنیا او ما فیها نه غټ عمل دی. الله په خپلو بندګانو ډېر خوشحاله کېږي. حضرت نقشبندي صاحب رحمه الله، پیر ذوالفقار نقشبندي رحمه الله، یو واقعه نقل کړي، عجبه واقعه ده. جنید بغدادي موږ تاسو ټول نوم اورېدل، دا د خپل زمانې یو عظیم شخصیت دی، اولیاء الله څخه دی، الله جل جلاله ته محبوب کس دی. د ده په باره کې راځي دی په خپل زمانه کې د ځوانۍ په وخت کې یو ښه زبردست پهلوان، یو ډېر ښه طاقت الله ورکړی دی، او بیا په ده باندې باچا هم ډېر مصرفونه کول، ځکه هغه زمانه دا رقم چې په کومه زمانه په کم ملک کې چې به یو پهلوان و هغه به باچا ساتي، بیا د یو وخت د مقابلې دپاره باچا به ډېر خرچه په کول، د ده د کور اخراجات پې کوي، او څوک چې به ده ته رالی بیا به د ده څه نه سوی کړای، ګزاروي بیا. ډېر نوم یې درلود. یو وخت یو مظلوم کس دی، په قوم سید دی، هغه د ځان سره سوچ وکړي چې په کور کې خو مې یوه ګوله ډوډۍ نسته، زنانې مې د لوږې بېتابه دي، ماشومان مې بېتابه دي، زم باچا خو د جنید بغدادي په غزارېدو باندې یو ستر انعام ایښی دی، هغه جنید به غزار کم، هغه انعام به لاسته راوړم، په دې به د خپل کور اکمالات وکم، خپل بچان به په ماړه کم او خپل د کور زنانې به په مړې کم. را روان سو باچا ته وویل چې زه غواړم چې د جنید سره کشتي وکم، مقابله وکم. باچا چې د ده شکل ته وکتل، د ده دا کمزوره بدن ته یې وکتې، هغه څنګه امکان لري د ورزې کوم. خیر هغه ورځ معلومه سوه، هغه زمانه کې دا وه لکه دا اوس زمانه کې چې غېږې څومره انسانان ورته راجمع کېږي. هغه ورځ انتخاب سول، انسانان راجمع سوي دي، باچا په خپل هم ناست دي، وزیران هم ناست دي، جنید بغدادي د یو کمزوره جسد سید کس سره په مقابله کې راغلی. هغه سید چې لاس پر راوګرځوي، دا سید جنید بغدادي ته په غوږ کې وویل چې جنید بغدادي خود به ته عزتمن یې، طاقتمن به یې، په تا به قوم ویاړي، په تا به باچاهت ویاړي، باچا به خپله د باندې ویاړي، دا ملک به په تا ویاړي. زه یو سید خاندان څخه یم، ډېره مظلوم یم، ډېر زیات مظلوم یم، مظلومیت ځپلی یم، په کور کې ماشومان د لوږې ژاړي، هغه سعادات خوندي، هغه تورسرې خوندي، هغه نن په کور کې د لوږې کړېدلي ناست دي. د خدای په خاطر ته نن ما ته ځان غزار که، په دې به الله تا ته یو ډېر غټ مقام درکړي. جنید بغدادي په زړه کې رحم راغی، غېږه چې شروع سه جنید بغدادي ځان غزار کړي او کوچنی پر سر بیرسه، چیغې سوې، نارې سوې. باچا حیران سو، بیا ول دا نه رسي، دوباره بیا هغه کس هغه خطاب ورته وکړي. بیا جنید بغدادي د دغه سیادت په خاطر باندې، د دغه مظلومیت په خاطر باندې، سره د دې چې دومره عزت یې و، دومره مقام یې و، دومره نوم یې و، دومره سلسله یې وه، لیکن بیا یې ځان غزار کړي. چې ځان غزار کړي، باچا د جنید بغدادي رحمه الله ډېر بې عزته کړي، زه په تا مصرفونه کوم، ته موږ په قوم کې یا زموږ په ملک کې یو شخصیت دی، ته نن دغه کمزوري غزار کړه، ته به سبا د نور مقابله څه وکړه، خو دا ګرد انسانانو ډېر ذلیله کړه. د دغه مظلوم خیال د سیادت په وجه وساتي. ماښام بیده دی، خوب کې نبی علیه الصلاة والسلام راغلی، سبحان الله.
او دا واوري نبی علیه السلام وایي چې په خوب کې زه ولیدم هغه زه یم ځکه شیطان زما په شکل کې نسي کېدلی نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل چې جنید تا نن زما د کورنۍ زما د نسبت خیال وساتئ زما د کورنۍ او زما د نسبت په خاطر دې ځان بې عزته کړي ځان دې ذلیله کړي ځان دې د اتهام ذریعه وګرځول متهمه سوې خو واوره د دې وروسته به الله تبارک وتعالی تا د اولیای کرامو یو پهلوان وګرځوي هغه و چې الله پاک جل جلاله بیا دومره مقبولیت ورکړي چې په اولیاء الله کې الله پاک جل جلاله یو عظیم شخصیت ځینې جوړ کړي خود به په دنیا هر چا ته خوند وکړي چې زما پیسې دي ډېر زه دې یو موقع ته ځان ورسوم لیکن په داسې موقع باندې د داسې مظلوم خیال ساتل د هغوی د عزت خیال ساتل د هغوی د فقر خیال ساتل د هغوی د مسکنت خیال ساتل د هغوی د لوږې خیال ساتل د هغوی د خوندو د ماشومانو د چغو د بغارو د لوږې د بېتابۍ خیال ساتل دا هغه شی دی چې انسان الله پاک جل جلاله په دنیا او آخرت کې غټه رتبه به دې ورکړي نو ګرد ګوتې باید فخره نه نلبسو باید زموږ معاشرت غربت ځپلې ده کم حال کې یو ته ستا د همسایه حال واخله ستا په همسایه توب کې ستا په ګاونډ کې داسې کورونه سته چې په 10 ورځې هم په کور کې اور نه دی بل سوی تا د حدیث نه دی اورېدلی نبی علیه الصلاة والسلام قسم اخلي چې هغه کس هغه همسایه به جنت ته نسي داخل هغه همسایه به جنت ته نسي داخل چې خپله په وریجو غوښو باندې موړ او همسایه د لوږې بېتابه دی موږ باید لږ سوچ وکړو بیا خاص کر د مبارکه روژه را روانه هغه باندې به بیا به خبر وکړو چې یو ګوله یوه لقمه روژاتي ته ورکول بیا غریب و مسکین ته ورکول څومره غټ اجر دی بس ته موږ ډېرې وګټلې ډېرې مې وخوړې تر اوسه پورې دا نس تا ته نه دي وایي چې نور به الله ماته مه راکړو تر اوسه پورې دا دومره دنیا دې ډېره کړه دا دومره مارکیټونه دا دومره جایداد دا دومره موټران دا دومره غټ غټ تجارتونه چې د نورو ملکو سره ستا روان دي تا ته تر اوسه پورې ځان یا نفس یا چا درته وایي چې بس ته نور به الله مه کړو دا نه ختمېږي خو دا دنیا د آخرت دپاره ده دا دنیا کې الله راضي که الله راضي کول هغه وخت راځي چې د خدای پر مخلوق باندې رحم وکړي الراحمون یرحمهم الرحمن هغه کسان چې شفقت لري په دنیا کې رحم لري پر یو چا باندې زړسوی لري دا هغه کسان دي چې پر دوی باندې الله رحمېږي ځکه د الله رسول ارحموا من فی الارض کم کسان کم د الله مخلوق چې پر مځکه دي که حیوان دی که انسان دی په هغه ورحمېږي پر هغه زړسوی وکړه د هغوی سره مرسته وکړه هغه راپورته کړه یرحمکم الله الله پاک جل جلاله د قیامت په سخته ورځ باندې بیا پر تا رحمېږي دنیا دا دارالعمل ده موږ باید په دې کې هر څه وکړو